دې سړي خپله ښځه د قیچي په وسیله په ملا باندې په وهلو وژلې ده. دا په کابل کې اوسېږي او تلو نیوز ته یې ویلي چې په خپله ښځه شکمن و نو ځکه یې وژلې ده. ما اول گزار په دې باندې په دې دیزې کې وکړو. همدا څو میاشتې مخکې په ژواک اژانس د دې سړي تصویر خپور کړ چې خپله میرمن انګور او زوی په ډېرې بېرحمۍ سره وژلي وو او لامل یې په کور کې د انګور زوی او میرمن ترمنځ مسلسل جنګونه وو. همدارنګه په پېښور کې د دغو زنداني شوو پښتنو ځوانانو مرکې به تاسو اورېدلي چې چا خپل ورور وژلی، چا خپل پلار یا چا خپله ښځه او یا چا خپله ټوله کورنۍ قتل کړي. نو په یوه کورنۍ کې د ورونو، خویندو، مور او پلار او ښځې او خاوند ترمنځ جنګونه، وهل ټکول، له کوره شړل او کنځلې تر دې حده رسېږي چې حتی دوی د یو بل د وژنې تصمیم ونیسي. په دې کې ډېر داسې خلک هم شته چې په کورونو کې د جګړو له وجې بالاخره خپله ځان وژنه هم وکړي. خو د دې ټولو ملامتیا کله په ښځه واچول شي چې دا ټول یې د ښځې له لاسه، کله وایي چې سړی نشه یي نو ځکه یې داسې کار وکړه، او کله خو ټول مسؤلیت د حالاتو، رواجونو او غیرتونو باندې واچول شي چې سړی حالاتو مجبوره کړ نو ځکه یې دا اقدام وکړ. خو لسګونو تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د دا ډول کورني تاوتریخوالي او قتلونو تر شا تر ټولو لوی دلیل یوه خاصه ناروغي ده او همدا ناروغي انسان مجبوروي چې حتی خپل عزیزان هم ووژني. خو دا ناروغي څه ده؟ راځئ نن همدا مسله راوسپړو چې زموږ په کورنیو کې د جنګونو، وهل ټکولو او تشدد اصلي لامل څه دی. کورونو کې جنګونه او تاوتریخوالی یوازې زموږ په ملکونو کې نه دی بلکې په ټوله دنیا کې ورسره ښځې، نارینه، ماشومان او سپین ږیري مخ دي. د ځینو سروېګانو له مخې د دنیا نیمایي نفوس خلک په یو شکل نه یو شکل په خپل کور کې له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. دا د شلو هغو ملکونو لیست دی چې کورنۍ تاوتریخوالی پکې د نورې دنیا په نسبت زیات دی. په امریکا کې هر کال له 20 میلیونو زیات خلک له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي. خو په دې خاطر چې د کورني تاوتریخوالي علتونه معلوم شي، د دنیا معتبرو ادارو په دې اړه تحقیقات کړي او د دغه لوی مشکل ځینې دلایل یې راسپړلي دي. د امریکا د سایکالوژي اسوسییشن ادارې په خپلو سروېګانو کې معلومه کړې ده چې هغه خلک په کورونو کې تر نورو ډېرې لانجې او جنګونه کوي چې بېروزګاره وي یا په ماشومتوب کې د رواني شکنجې سره مخ شوي، د تعلیم سویه یې ټیټوي او یا هم نشه یي. خو ما سره پوښتنه دا وه چې داسې کوم یو شریک دلیل شته چې له وجې هر انسان د کورني تاوتریخوالي او جنګونو ته تشویق کیدی شي. په همدې خاطر مې په کورونو کې د جنګونو ځینې مثالونه، تحقیقي مقالې او سروېګانې ولوستلې او په دې ټولو کې مې یو شریک ټکی دا پیدا کړ چې په کورونو کې د جنګونو او تاوتریخوالي یو مهم دلیل یوه خاصه ذهني یا رواني ناروغي ده او همدا ناروغي د دنیا په هر کونج کې انسان دې ته مجبورولی شي چې یا ځان ختم کړي او یا بل. خو پوښتنه دا ده چې ذهني یا رواني ناروغي دی څه شی او هغه کومه ذهني ناروغي ده چې حتی انسان دې ته هم مجبورولی شي چې د خپلې کورنۍ د یو غړي قتل لا وکړي. په اصل کې دې ته د طبیعت یا چال چلند کې د بدلون ناروغي هم وایي او دا ځکه یو مهمه ناروغي ګڼل کېږي چې د انسانانو لپاره په ژوند کې سایکالوژیکي، احساساتي او اجتماعي روغتیا هماغومره مهمه ده څومره چې د انسان د وجود فزیکي روغتیا مهمه ده. ذهني روغتیا دا معنا چې موږ څه رقم فکرونه کوو، له نورو سره څه قسم چال چلند او راشه درشه کوو، نورو سره د خبرو انداز مو څنګه دی، کومې خبرې اورېدلی شو او کومې نه شو اورېدلی، څه ډول خبرې مو غوسه کوي او څه رقم خبرې مو خندولی شي. تحقیقاتو ښودلې ده چې که د کینسر، فلج او نورې سختې ناروغۍ انسان له ژونده ایستلی شي یا یې په ژوند کې له کړاوونو سره مخ کولی شي نو کټ مټ همداسې رواني او ذهني ناروغي هم انسان له ژونده ایستلی شي او له سختو کړاوونو سره هم مخ کولی شي. اصلا په دنیا کې له 200 نه ډېرې رواني او ذهني ناروغۍ کشف شوي دي. خو نن موږ یوازې په دې ویډیو کې کوشش کوو چې یوازې په څو هغو مهمو ذهني ناروغیو باندې ځان پوه کړو چې زموږ په هره ورځ ژوند باندې تاثیر لري او له وجې زموږ په کورونو کې لویان، واړه، ښځې او سپین ږیري ورسره مخ دي او له دې وجې نه ځورېږي. په دې کې اولې بڼې ته یې GAD یا جنرالایز انزایټي ډسارډر وایي. دا هغه ناروغي ده چې انسان پکې په ډېرو وړو مسایلو هم له حده زیات سوچونه
کارونه او فکرونه کوي. لکه که یو شخص ته خپل رئیس د شپې زنګ ووایي او هغه نه مس شي او په وخت ورته ځواب ورنه کړی شي، هغه سره دا اندېښنه شي چې رئیس به راسره کار څه و، هسې نه رئیس مې سبا د همدې زنګ له وجې له وظیفې لرې کړي، او که وظیفې نه یې لرې کړم زه به کور څنګه چلوم، او که کور ونه چلېږي ماشومان به مې خوري څنګه به ماشومان مې رالوي کېږي، ژوند به مې خراب شي. او د همدې یو زنګ د نه ځوابولو له وجې انسان په خپلو سوچونو کې دومره ژور لاړ شي چې د خپل ژوند د بربادۍ تر حده ورسیږي. خو په اصل کې به رئیس ورته د کومې بلې عادي مسلې لپاره زنګ وهلی. په عمومي ډول د جنرالایز انزایټي ډیسارډر ناروغان ډېرو معمولي شیانو ته هم له حده زیات تشویش کوي، له حالاتو او واقعاتو ویره لري. د دې ناروغۍ لرونکي خلک خپل احساسات نشي کنټرولولی، ځان په سخت وضعیت کې آرامولی نشي، په ډېرو عادي حالاتو کې هم ورخطا کیږي. له همدې شیانو سره انسان په خپلو کارونو باندې ډېر فوکس نشي کولی، د زړه درزا یې زیاتېږي، هر وخت د وجود درد احساسوي او ټوله ورځ ورته ځان ګنګس او کمزوری ښکاري. له دې سره پخوا کې خوب یا تښتېدلی او یا له حده ډېر خوب کوي. دویم یې سوشل انزایټي ډیسارډر نومیږي، یعنی اجتماعي انزایټي. په دې ناروغۍ کې انسان له نورو سره له خبرو ویره احساسوي، له دې ویریږي چې خلک به زما په اړه څه ګمانونه کوي، د خپل ځان په اړه د خلکو له فکرونو یریږي چې خلک به یې په اړه منفي نظریات پیدا کړي، د خلکو په مخ کې کوم کار نشي اجرا کولی، لکه د خلکو په مخ کې ډوډۍ نشي خوړلی، تشناب ته نشي تللی، له خلکو نه په کومک غوښتنه باندې هم شرمیږي، د خلکو پوښتنو ته په سم ډول ځواب هم نشي ویلی، په مجلسونو کې برخه نشي اخیستلی. او د دې ټولو یوه وجه او هغه دا چې هسې نه خلک مې بې عزته نه کړي، سپکې سپورې راته ونه وایي او غلط فکر راته ونه کړي. خو دلته یو وضاحت مهم دی او هغه دا چې سوشل انزایټي او د شرم د احساس ترمنځ باید فرق وشي، ځکه چې هر انسان وخت نا وخت له خلکو سره په خبرو کې شرم احساسوي او دا یو عادي خبره ده. خو که چیرته په دوامدار ډول او په ډېرو وړو مسایلو کې هم ویر او شرم احساس شي، دا بیا نو ناروغي ګڼل کیږي. مثلا که بازار یا دکان کې د سودا اخیستلو ته هم د شرم د احساس له وجې څوک نه ځي، دا د سوشل انزایټي د ناروغۍ نښه ګڼل کیږي. او بلې ناروغۍ ته یې بایپولر ډیسارډر وایي. په اصل کې دې ته په عامه اصطلاح کې ډپریشن هم ویل کیږي. هغه خلک چې دا ناروغي پې زوروره شي زیاتره وخت ورته ځان بې اهمیت او بې ارزښته ښکاري. دا ډول ناروغان خوشحاله خو ناڅاپي موډ بدل شي او په خفګان باندې واوړي، حافظه یې کمزوري شي، له هېڅ شي خوند نشي اخیستلی، کله کله ورته بې اختیاره ژړا هم ورځي، د پلان په نیولو کې مشکل لري، د مرګ په اړه فکرونه کوي، ځان بې جرأته احساسوي او کله کله ځان ورته ګناهګار هم ښکاري. دا ناروغي زیاتره وخت په ماشومتوب کې شروع کیږي او بیا تر ځوانۍ پورې انسان له مشکلاتو سره مخ کولی شي. هغه ځوانان چې دا ناروغي لري ډېر احتمال د دې چې په سګرټو، چرسو یا په نورو سختو نشو باندې هم واوړي. خو تاسو به فکر کوئ چې هغه انسان چې خلکو سره په خبرو کولو شرمیږي یا له حده زیات تشویش کوي او یا هم ډپریشن لري، څنګه امکان لري چې تر دې حده ورسیږي چې یو چاته صدمه ورسوي او یا یې ووژني. په اصل کې دا درې واړه ناروغۍ په یوازې ځان نشي کولی چې انسان د مرګ تر حالته ورسوي. خو که چیرته له دغو ناروغیو سره یوه بله خطرناکه ناروغي یوځای شي، نو بیا انسان له خپل عادي حالت نه وځي او شدید تاوتریخوالی شروع کوي. او هغه خطرناکه ناروغي د انټرمیټنټ ایکسپلوسیو ډیسارډر په نوم یادیږي او معمولا په لنډ شکل IED هم ورته وایي. اصلا په دې ناروغۍ کې انسان ته له حده زیاته شدیده غوسه ورځي، د بحث په وخت کې کوشش کوي چې چغې ووهي، خلکو ته توهین وکړي او کنځلې وکړي، کوم نږدې شي ته چې لاس رسیږي غواړي صدمه ورته ورسوي یا یې مات کړي او حتی کوشش کوي چې حیواناتو او ماشومانو باندې هم ګزار وکړي. معنا دا چې کله له انزایټي یا تشویش سره د انټرمیټنټ ایکسپلوسیو ډیسارډر ناروغي یو ځای شي او په یو انسان باندې حمله وکړي، نو بیا انسان بدترین حالات ته رسولی شي. د قهر او غوسې دا ناروغي په اول سر کې ډیره شدیده نه وي، یوازې د انسان په څیره کې غوسه معلومیږي. قرار دا ناروغي زور اخلي، انسان کوشش کوي چې خلکو ته په بحث کې دا ښکاره کړي چې غوسه یې نه کنټرولیدونکې ده او په ډیر اوچت اواز او چغو سره خلکو ته خپل احساسات ښکاره کوي. له دې وروسته بیا په کور کې د لوښو او نورو شیانو د ماتولو کوشش کوي. انسان په دې وخت کې فکر کوي چې لا یې هم څوک په کیسه کې نه دي او ډیر ورته پام نه کیږي. له دې وروسته د ماشومانو، ښځو او هغه خلکو په وهلو پسې راخلي چې له ده ټیټي یا پې د ده زور رسیږي او بالاخره په اخري سټیج کې دا ناروغي دې حد ته ورسیږي چې انسان یا خپل ځان ووژني یا په کور کې د بل کوم شخص ژوند واخلي.
په همدې ناروغۍ باندې بېلابېل تحقیقات شوي دي. د دوی له ډلې یو دا ریسرچ دی. په دې کې ویل شوي چې د شدید قهر یا غصې دا ناروغي هغه وخت ناروغي ګڼل کېږي چې یو انسان په یوه هفته کې 2 ځلې یو چا ته سختې سپورې خبرې وکړي او توهین وکړي او یا په چا باندې ګزار وکړي. همدارنګه د دې ناروغۍ لرونکي خلک د کوم خاص مطلب یا مقصد لپاره نه غوسه کېږي، لکه ځینې خلک د پیسو ګټلو لپاره یا د زور د ترلاسه کولو لپاره په ځینو مسایلو کې غوسه کېږي، خو د دې ناروغۍ لرونکي خلک دا رقم کوم هدف نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې دا ذهني ناروغۍ پیدا کیږي څنګه؟ اصلا تحقیقاتو کې روښانه شوې ده چې ډیرو خلکو ته دا ټولې ناروغۍ په ارثي شکل له والدینو نه انتقالیږي او وخت نا وخت پې حمله کوي. لکه کله چې په ژوند کې له کوم نوي مشکل سره مخ شي، مالي ستونزه وویني، په بې وظیفې شي، څوک ورته بد رد ووایي، نو دا ناروغي زور اخلي. خو په ځینو خلکو کې د چاپیریال د تاثیراتو له وجې هم پیدا کیږي. مثلا ځینې خلک په ماشومتوب کې له کومې سختې بدې حادثې تیر شوی او یا هم په کورنۍ کې د جنګ جګړو له رټل شوی، کنځلې ورته شوي. په ماشومانو کې بیا دا ناروغي د سختو زلزلو او جګړو له وجې هم رامنځته کیږي او ماشوم بیا له همدې ناروغیو سره رالویږي او په ځوانۍ کې هم ترې نه خلاصیږي. او کله چې انسان په ژوند کې له کوم بدلون سره مخ شي، دا ناروغي شدت اخلي. مثلا هغه مهاجرین چې له خپل وطن نه بل وطن ته کډه شي، له څه وخت تېرېدو سره په ډیرو کې د ډپریشن او تشویش ناروغۍ را پیدا کیږي او همدا وجه چې هغه خپله نه پوهېږي چې ولې زړه تنګېږي، ولې ورته هېڅ کار خوند نه ورکوي یا ولې زړه خفه دی. و چې تاسو د دې ناروغیو په اړه یو څه پوه شوئ، حتما به مو ذهن کې د یو چا څیره راتاویږي او دا پوښتنه به در سره وي چې که یو څوک له دغو ناروغیو سره مخ نو باید وکړي څه. په اصل کې بېلابېلو سروېګانو دا ثابته کړې ده چې هر انسان په ژوند کې حتما یو ځل د انزایټۍ او ډپریشن ناروغۍ تجربه کړي. خو یوه لویه ستونزه دا ده چې په ډېرو ملکونو کې ځینې خلک دا حالت هېڅ ناروغي نه ګڼي او ځینې بیا که ناروغي ګڼي هم هغوی ورته د لیونتوب کلمه کاروي. په ډیرو پرمختللو ملکونو کې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره سیمینارونه، ورکشاپونه، لیکچرونه برابریږي څو خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې د دغو نښو په لیدلو سره باید سمدستي هر څوک ځان ډاکټر ته ښکاره کړي یا لږ تر لږه په دې باندې خلک پوه کړي چې دغه ډول حرکتونه یوه عادي ناروغي دا نښې دي او په دې وخت کې انسان باید څه وکړي او څه ونه کړي. د دنیا مهمو تحقیقاتو او سروېګانو دا ښودلې هغو خلکو چې د دغه ډول ناروغیو په وخت کې سمدستي ډاکټر ته خپله ستونزه بیان کړې ده او تداوی شوې ده، جوړ شوي دي او بیا ورسره هېڅ نه دي مخ شوي او د ژوند په وضعیت کې هم مثبت بدلون راغلی دی. په عمومي لحاظ د دې ناروغۍ د تداوی لپاره بېلابېلې طریقې استعمالیږي. مثلا زیاتره وخت ډاکټر ته په ورتګ سره تاسو له ډاکټر سره د خپل ژوند د ټولو مشکلاتو په اړه غږېږئ، هغوی ستاسو مشکلات اوري او بیا درته د ژوند لپاره د فکر کولو یوه بله بدیله لاره هم درښیي یا هغه مشکلات چې ته ورسره مخ یې د هغه لپاره باید څه ډول سوچ او فکر وشي په دې باندې دې پوهې. د دې ترڅنګ کېدای شي په ځینو حالاتو کې ډاکټر د ناروغۍ هغې بڼې ته په کتلو سره تاسو ته بېلابېل درمل یا دوا هم ولیکي. خو ځینې سروېګانو دا ښودلې ده چې دا ناروغۍ په فرهنګي لحاظ هم د تداوي وړ ده. مثلا هغه خلک چې ذهني ناروغي لري کېدای شي داسې خلکو ته ورشي چې دا پې ډېره عقیده لري او د خپل ژوند مشکلات او هغه څه چې دا ورسره مخ دی ورته بیان کړي، شاید ذهني حالات یې ورسره جوړ شي. لکه ځینې خلک د مسجد ملا امام ته ورځي، ځینې خلک کوم روحاني شخصیت ته ورشي، ځینې خلک موټیویشنل سپیکرو ویناوې اوري، ځینې خلک بیا له خپل مور او پلار سره خپل مشکلات شریکي او د هغوی د لارښوونو په بنیاد ژوند شروع کړي او په ژوند کې مثبت بدلون راشي. همدارنګه ځینو خلکو ته ډاکټران د ورزش توصیه کوي د خوب د پوره کولو او ځینو خلکو ته بیا د یوګا توصیه هم کیږي. خو له دې ټولو سره سره د رواني ناروغۍ برخه کې شوي ریسرچونه وایي که هر څوک په خپله کورنۍ کې یا په خپل ځان کې د ذهني ناروغۍ وړې نښې هم وګوري، باید یو ځل حتما له ډاکټر سره مشوره وکړي او د هغو په لارښوونه باندې عمل وکړي. او تر ټولو مهم دا چې د رواني یا ذهني ناروغۍ لرونکي کس ته باید لیونی ونه ویل شي. دا هم د نورو ناروغیو په شان یوه عادي ناروغي ده او که علاج وشي زموږ په کورونو کې به په لویه کچه د تاوتریخوالي، د ښځو وهل ټکول او د جنګونو مخه ونیول شي. دا وه زموږ د نن خپرونه. ستاسو له ټولو مننه چې په تېره ویډیو باندې مو ښه پیغامونه رالیږلي وو او په راتلونکو ویډیوګانو کې به مونږ ستاسو نظریات او مشورې حتما په هغې ویډیو کې هم شریکې کړو. تر بلې خپرونې د الله په امان.